الیکشن نه مخکې خاقان عباسي د ټمبر یو آرډر کړی و چې لاس ناردن ایریا نه څه هغه کې ډېر کافي مالونه پراته وو هغه کې څه راغلو او لږ راغلو او ډېر پاتې دي څه په هغه باندې د ټمبر اسوسییشن درګۍ د ټمبر ممبرانو کرونو روپۍ بند شوي دي هغه د قوم په شکل کې هغه د رایلټي په شکل کې هغه د ډیوټي موز په شکل کې هغه د جیپ او ډولۍ په شکل کې اور خلک په دې حالاتو کې چې کوم پیمنټونه شوي دي یا هغه راخیستې شوي بینک نه یا چا باندې مالونه خرڅ کړي په دې شکل کې یا چا نه راخیستي په دستي یا چا نه راخیستي په پرافټ باندې عام مالونه اوس دې وخت په ما په خیال کې 75% 100% کې 25-30% راغلو او 75-80% مال الته پاتې ده نو زما دې دپاره مو مطلب چې ډېر جدوجهد او ډېر منډه ووهله خو به هر حال لرګی پاتې شو او ټایم ختم شو زموږ چې کوم د خلکو پیسې بند دي دا پاکستان پرېږدي بار ملک ته وځي وجې د دې نه یا بینک پیسې غواړي یا د کومو خلکو نه پیسې راخیستي یا پیسې غواړي دې نه علاوه چې کوم چاته مول نه سوداوانې شوي هغه ته مال پوره کوي یا به مطلب چې د ملک پرېږدي چې کوم نقصان نه شوي یا په کوم مسایلو کې ګرفتار دي اوسه پورې ټول په ټینشن کې دي د ټمبر والا چې څومره دي وجې د دې نه څه کروڑو روپۍ سرمایه بانده که لږه وای بیا به څه سړي دی څه پرېږده دا خیر فکر نشته او مالونه مو ټول پاتې شو نو زه د تاسو میډیا په ذریعه باندې دا پیغام ټولو ته رسوم چې مهرباني دې وشي زموږ سره د دا مطلب دا څه د مو درخواست باندې دی غور او فکر وشي او د منظوري دې ورکړي چې د عمل نه خپل مالکانو ته راشي چې دا ټمبر مرچنټس درګۍ دا یو داسې اداره ده چې دا قانوني کار کوي دې دلته کې په ملکان درګۍ کې خلکو ته زرګونو خلکو ته روزګار ورکړی دی د دوی دغه لږه سرمایه ده او هغه یا په کوستان کې بند پاتې ده او یا په نادر ایریا کې بند پاتې ده په لرګو کې د قامي رقم په شکل کې د رایلټو په شکل کې د مختلفو شکلونو کې دا په دغه ځنګلو کې بند پاتې چې زموږ سره د دې صوبایي حکومت دا زیاتې کوي چې د هغه ځای څونه پارسلیسي دي په هغې باندې د نادرن ایریا په پارسلیسي باندې د هغه ځای په قام باندې د هغه ځای په خلکو باندې چې هغه چې لاس نادرن ایریا دا هم تانګیر داریل دا هم ډېرې پسمانده علاقې دي هلته بله ذریعه معاش نشته دغه ځنګلات دي دې حکومت په یو غیر قانوني غونډه کې 80 روپۍ په یو فوټ باندې ټکس لګولی دی او دا د په داسو باندې اخلي نو موږ دې صوبایي حکومت ته اپیل کوو چې دغه ټکس ته دغه خلکو ته معاف کړی شي دا ټکس ته دا 60 روپۍ ټکس ته په دغه ځای کې د نادر ایریا په لرګو باندې نه علي خو چېرې دوی دا معاف نه کړي دا به څنګه یو مجبوري جوړېږي د ټمبر مرچنټس درګۍ چې دې خلاف موږ د عدالت دروازه ورځو به هغه به دغه کوو کټ کوو او د هغوی نه خلاف موږ په دې باندې یو ریټ کوو او موږ به د عدالت ته خپل فریاد رسوو چې د نادرن ایریا په لرګي چې کوم 60 روپۍ فوټ تاسو اخلی نو دا د هغه د خلکو حق دی دا د هغوی نه مه اخلی چې هغه خلک په دې خپل روزګار کې اموخته پاتې شي او دا په دې اثرات په عوام هم پرېوځي چې څومره پارس چک پوسټونه دي نو دې کسانو ته موږ اپیل کوو چې تاسو هغې خلکو ته دا روزګار فیسیلیټیټ کړئ هغې خلکو ته مشکلات مه پیدا کوئ چې د هغه ځای نه لرګی راځي او درګۍ ته راورسي تاسو هغوی تنګوئ بې ځایه غیر ضروري توره او هغه خلک مایوسه کوي نو هغه به دې ځای په ځای پنجاب ته ځي نو زموږ دا پیسې په ډېر ډوبېدو یاره ده دا بیا درګۍ ته نه راځي د درګۍ چې کوم مال راځي مختلف پارس چک پوسټونه چې دا کم تنګول کوي دا تنګول د په لارو باندې نه کوي دا هم زموږ سره د درګۍ د خلکو سره زیاتې دي زه د نادرن ایریا د خلکو ته د چلاس د ګلګیت کې چې څونه خلک دی په هغه په داریل کې دی په تانګیر کې دی هغوی ته هم دا اپیل کوم چې تاسو درګۍ طرف ته توجه ورکړئ تاسو درګۍ ته راځئ دلته کې تاسو ته به عزت هم میلاویږي تاسو ته روزګار ته تحفظ هم میلاویږي د دې نه مه ګبراویږئ په دې کې به ټمبر مرچنټس درګۍ او د ملکان عوام ستاسو سره بھرپور امداد کوي تعاون به کوي عزت به درکوي روزګار به محفوظ ساتي دا تاسو زموږ او زموږ ستاسو یو شریک روزګار دی او شریک کاروبار دی دا به ټول په شریکه باندې چلو 19 کاله یو پیسه بند وي او په هغې باندې دا یو واحد حکومت راغی چې دوی یو پالیس د نواز شریف حکومت چې دوی ورته یو کال لپاره اجازت ورکړه او څه نه څه پکې لرګی راغی هم په تقریبا 20-25% راغی 75% پیسه اوس هم د لرګۍ هلته کې بند پاتې ده
نو زه د هغه ځای حکومت ته هم اپیل کوم د ګلګت بلتستان او خپل صوبایي حکومت ته هم چې په دې کې د عوامو سره تعاون وکړي چې دا لرګی را ازاد شي او دا درګۍ ته راشي او د خلکو د پیسې ازاد شي ځکه چې دا دلته نه کارخانه شته نه زراعت شته دقه د ګانټ او تجارت ملته او تجارت دلته کې لرګي سره وابسته دی او د لرګي په کاروبار باندې زموږ د ټول ایجنسۍ دا ټول علاقه آباد ده نو که دا د لرګي کاروبار هم دلته کې ختم شو نو زما په خیال دلته کې به ډېره بدامني پیدا شي ډېره بېروزګاري پیدا شي ډېرې خطرې پیدا شي د علاقه او پسماندګۍ طرف ته لاړې شي د تعلیم نه د نور روزګار نه به ټول خلک وځي دا یو واحد داسې روزګار دی چې خلکو له عزت ورکړی دی ژوند یې ورکړی دی نو په کار چې دې لرګی په دې کاروبار کې سرکاوټونه پیدا نه کړي. السلام علیکم، زه صابر حجازي او تاسو ګورئ ملکن ټي وي. کچره تاسو زمونږ یوټیوب چینل ملکن ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو اوس سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې دا شان زمونږ د معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. ډیره مننه. चढ़ रहा है वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान चूलो आसमान ज़मन मेला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे